یو بزرگ دی زبا ولا ډیر تلم هغه بچا پسې مونږ نه کولو ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دوه مونږ کړی دوه مازیګره مونږ زما جمعات ته براغې نو مونږ نه ډیر لوی عالم ډیر مې تنگ کو چې تنگ مې کو نو کوټې ته نه استم او راته وی چې پرې دې مې نه صدر توخه مالنا جی زه یریګم واسه حل راته وای وی پوی خو یې کنه مولا هر څه درته معلوم دي د ملک درته معلوم دي خلق درته معلوم دي عقیده درته معلومی دي مالا او ویل منز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسیم کیږي دا ټیک ده مالا او وېزه چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړی او کوي زما د مخ ته لاس کوي درته وخیموس مال نه جي اړه کې مې خیال وکم مالمان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لا مولانا ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګورئ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولید نو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکل شوی شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زمانو استاد دی او دا خو ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع کړ دا ڈاکٹر اقبال شعر دے چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو پاغي تقدیرم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړه چې میاش پس می بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ مې نظر پریوتو نو مولانا طاهر مې ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیک بخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنیا جیفه وطالبها کلا دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم په غاټ بم غرزولې چې اهل دنیا چو سگے دیوانا ان اهل دنیا چو سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چې دې الحمدو کې خطا ټیره مدت یې رکړه یو دا خبره پکې پاتې ده چې ټول قرآن کې سورل سورت دي ټول قرآن کې څومره سورت دي څو دي څومره دي لکه نه د دې مو اورېده که درته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا اوشمارئ یو سل سورلس ما ویلې یا دوی ویلې دا اوشمارئ او افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دا ده چې دې کتاب سره مینه نشته همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادای چې کوم کتاب سره د سړی مینه
نو دی کتاب سره محبت نشته، نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت یا دی صورت تداولی وای، دی صورت تداولی وای، دی صورت تداولی وای، دی صورت تداولی. مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چې هر وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دې سر دې په ور ټټ کړي یو دا کتاب مطالعه کې. هغه ورته وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي، چې د یار د خط او خال نخې پکې وي، زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښ یم. کم کتاب کې چې د یار د خط او خال نخې وي، هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چرته. نو دې کتاب کې زما د یار د خط او خال نخې. قرآن کریم کې د الله د جمال او د الله د جلال او د الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخي. نو عزیزانو دا زه تاسو ته ایمانی وایم چې ما کومه زمانہ کې د قرآن ترجمه به چې پڑھاوله، نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نه و چې ما به پې نه کتو. نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم ښه ده، ما چې څه د نظره وتي دي نو راته یادم دي. دا زه چې څومره تقریرونه 45 کاله وشو، ما 15 منټ هم چېرې تقریر ته سوچ نه دی کړی. 15 منټ. نو عزیزانو داسې لفظ نشته او داسې مشکل نشته چې ما د هغې ته ته پکې ځان رسولی نه دی چې څومره زما وس کې ده. نو قرآن کریم د خدای د جمال او د هغه د جلال او د هغه د شان کلام دی. او دا څومره سپکه خبره ده چې یو مسلمان ته دا هم نه ورځي چې زمونږ دی کتاب ته دا لفظ قرآن ولې وایي، دا لفظ قرآن ورته ولې وایي. دا کله نازل دی، څومره موده کې نازل دی، په دې پوه نه. مونږ بلا پیا چولې دا خو پوه دی او که ناپوه دی، که ژوندي نه رانږدې کېږي او په مرګ رانږدې شي بس خو الحمد قلهو پې وایو، نورې وایو چې بیختې ورپسې وځي چې هر څه ورسره کړي. نو عزیزانو د دې کتاب متعلق یو خاص درد زړه کې پیدا کول پکار، ځکه چې بل څه شته نه. طالب بناستی چرتا عزیزانو ما چې دې صورت ته صورت فاتحه وایي. علامه قرطبي لیکلي دي چې د قرآن د هر یو صورت څه خاصیت وي. بعضې صورتونه داسې دي چې التا تسمیه د کل شوي په اسم د جز باندې، لکه دې پسې صورت ته صورت بقره وایي. نو صورت بقره ورته ځکه وایي چې هغې کې مخکې د موسی علیه السلام د غوا ذکر دی، نو بقره عربي کې غوا ته وایي. نو ټول صورت چې دی په یو جز مسما شوی. دې صورت ته سورة الفاتحه وایي. علامه قرطبي وایي چې د فاتحې وجه دا ده چې یا خو دې ته فاتحه ځکه وایي چې په دې افتتاح د منځ کېږي، منځ چې دی هغه په دې صورت باندې شروع کېږي. نو افتتاح شروع د شي ته وایي، په دې صورت منځ شروع کېږي، د دې وجه نه دې صورت ته سورة الفاتحه وایي. یا دا وجه ده، یا دا وجه ده چې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن کېږي، د قرآن شروع چې ده نو هغه په دې صورت باندې کېږي. اوس که یو بل خلجان دی په دماغو کې راغی چې دا صورت باندې افتتاح د قرآن په دنیا کې کېږي، دیو جن ورته سورۃ فاتحه وایي، که اسمانونو کې هم په دې صورت باندې افتتاح د قرآن شوی وه، دې ته لږ وخت کېږي. عزیزانو د قرآن کریم دو قسمه ترتیب دی. یو هغه ترتیب دی د قرآن چې
په لوح محفوظ باندې لیکل شو او یو هغه ترتیب د قران د نزول دی. نزول د قران چې کوم دی هغه مختلف شوی دی، کلمه کلمه، آیات آیات، سورت سورت وغیرہ وغیرہ. دا په 23 کاله کې نازل شوی دی. 23 کاله کې په لوح محفوظ باندې دا قران کمپلیټ لیکل شوی. اوس دا موجوده ترتیب د قران چې دی دا هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب باندې دا قران په لوح محفوظ لیکل شوی. په دې اوس دا طالبان حضرات علما پوېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تب څو وخت کې آیات راغې نو التبه حکم کو صحابه ہوتا چې دا آیات پلانی ځای کې کې دي، دا پلانی صورت سره کې دي، دا کلمه پلانی ځای سره کې دي. بیا دا قران چې دی دا په 3 قسمه سيزونو باندې لیکل شوی. یو د اوسای په سرمنه باندې، یو د قجورو په پانو باندې، یو د اوخ په دې کوب کې یو پلن اډو کې په هغه باندې قران کریم بچ نازلې ده. نو هغه زمانہ کې کاغذ وغیرہ خو نو په دې 3 قسمه سيزونو باندې د قران د الفاظو کتابت وکیده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څو وخت کې د قران لا د کتاب شکل ورکړی کېده د صدیق اکبر په زمانہ کې، نو دا په هغه ترتیب باندې ورکړل شوی دی چې کوم ترتیب په لوح محفوظ لیکل. اوس تاسو به دا وایئ چې دغه وخت کې لوح محفوظ چاته ښکارېده. عزیزانو اوس خو دې زمانه کې اډو دا خبره په کار ځکه نه ده چې دې وخت کې لوح محفوظ او سدرۃ المنتهى چاته ښکاري. ځکه خو لغوندې یو 2 بڑی سی پیدا کاو پراپیګنډا بدیو کې او ته چرته یو ګټ کې کېنا دا سه پراپیګنډا بدیو شي چې په ژوندینه باندې پارشه ما الله کې کې نه. نو دی وخت کې خوړو تعجب خبره ده نه او دا دا اورېدو درته نو هم ز خپل لیدو خبرې درته کوم چې زه یو بزرگ تا ورغلی وم نو موږ ناستو هغه لږ لیټ راووتو د کوټې نه. ما ورته ویل چې حضرت موږ ډېر وخت تېر کو. ما ته وی چې زه لږ مصروف وم، خدای سره مې په ټلیفون خبرې کولې. ما ته ویل یا سړی اوس هم ژوندی دی، ډېر مریدان دي، بزرگ دی. نو نن سبا بزرګي څه دی؟ یو ښځې ته چا وویل د ګډا چل درځي؟ وی خورې ګډا څه ته وایي؟ خو ځان خوځولو ته وایي. نو ځان خوځوه به دغې ته ګډا وایي. اوس خو زبرګان ډېر زیات دي، خو هغه زبرګان لاړه چې هغه په حقیقي معنو کې به لوح محفوظ لیده، په اصلي معنو کې. رحمان بابا 3.5 کاله وشو. هغه وایي خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلک. خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلک، په ظاهر په باطن ښکلي ښکلي خلک. اوس ټول دا مونږ او تاسو غوندې کوڅه ډب پاتې یو. هو که